السلام علیکم ملګرو، په دې هیله یم چې ښه به یاست. نن مې په ویډیو کې په کندهار کې د غوښینو چرګانو د چرګوړو د تولید په اړه درته راوړې ده. هره میاشت د معلوماتو له مخې په کندهار کې نږدې 2 میلیونه چرګوړي تولیدیږي، خو یوازې وطندانه کمپنۍ په دغه خپله چوچکشي کې یا چوزکشي کې 1.5 میلیون دغه چیچان یا چرګوړي تولیدوي. د کندهار 80 سلنه تقاضا یې پوره کړې ده د کندهار د فارمونو. نو د وطندانې فابریکه وایي چې موږ پر دغه فابریکې چې د چوچکشي فابریکه ده 15 میلیونه ډالره سرمایه گذاري کړې ده او زیاتو کسانو ته مو پکښې د کار زمینه برابره کړې. نو د خپلو وطني تولیداتو استفاده به زموږ پانګوال دې ته وهڅوي چې نوره سرمایه گذاري وکړي او موږ د بهرنیو د اړتیاوو څخه خلاص کړي. نو راسئ چې په ګډه باندې خپل وطني تولیدات استفاده کړو او وکولای سو د خپلو سرمایه گذارانو سره همکاري وکړو ترڅو د نورو د احتیاج او محتاجۍ څخه خلاص شو.